دوستانو سلامونه مې واخلئ. منګه د کې کې پروډکشن لخوا چې کوم نیو ایئر کلچر نایټ کیږي د هغې زمونږ پراؤډ سپانسرز یا زمونږ لومبني چې کوم سپانسرز دي هغه FGC فواد ګورنمنټ کنټراکټر فواد صاحب را سره په خپله باندې ناست دی. شرافت صاحب بیا زمونږ هم د دغه لړۍ یوه کړۍ په قطر کې د لیموزین یو سروس دی هغه هم د فواد صاحب د کمپنۍ د سوري لاندې دی هغو را سره هم ناست دي. ډاکټر کرن خان ناست دی. زمونږ مدعا زمونږ کاز یا زمونږ شریک احساس دا که فواد علي نور دی او که موږ وو په دې پښتون وطن کې د امن زمزمه وي دلته د ژوند وي دلته د خوشحالي وي او دلته د زمونږ د هنر پالنه وي دلته د زمونږ شعر شناسي وي او بیا په تیره موږ د زړه د تله داسې مشرانو ته احترام لرو. چونکې ما او فواد صاحب دواړه د شانګلې وو نو د شانګلې استادجي دا یوه خبره چې زما د غرونو خلک خوښ وي نه کبرجن وي نه لوزونه ماتوي نه. دا هغه خلک دي چې دوی در سره ودرېږي نو په رښتیا معنا باندې بیا ولاړ وي. فواد صاحب د یو اوږدې مودې راسې زه او فواد صاحب د شانګلا کلچر نایټ چې څومره هم چرته شوې ده نو په یو ډول یا په بل ډول پکې ما او دا سړی موجود وو. دغسې د لوبو ګراونډز دغسې گیمز هغه موږ انکریج کوو. خو دا پیره په 21 دسمبر باندې په امن چوک کې او بیا په 13 سپرینګ کارنیول کې زمونږ دغه لویه غونډه کې پروډکشن پریزنټس FGC کلچر نایټ هغه به راځي. فواد صاحب به خپله یو خبره وکړي او بیا به ډاکټر کرن خان اخري خبره کوي. جی فواد صاحب. السلام علیکم. ډېره مننه ډاکټر کرن خان او افسر افغان. زما خپل خواهشات چې دي نو هغه د پښتو سره د پښتون سره او د دې کلچر سره او زه وایم چې څومره زمانه کېدی شي نو چې افسر افغان رو راسره او ډاکټر کرن خان راسره نو ان شاء الله په خیبر پښتونخوا کې په هر ځای کې به هم دغه ښایسته شپې خوندورې شپې او تاسو له دغه ښایستونه راوړو او کوشش به ودای چې بهر مسافرو دپاره هم څه نه څه وکړو. دغه شانې څنګه چې افسر افغان ووي نو زما د پخوانه د 1516 نه 2015 نه چېرته هم د سټوډنټس کلچر نایټ راغلی دي نو ما کوشش کړی دی چې ځان مې ورته رسولی دی او همدغه افسر افغان راسره راغلی دی ده راته هم ځان رسولی دی او خوشحاله په دې یم چې د 2005 چې د ډاکټر کرن خان یادونه راسره هم استازی کېږي نو مخ در وړاندې به ځو انشاءالله دا پروګرامونه به وړو هم د لوبو ګراونډونه چې دي هغه به هم آبادوو ورسره به دا موسیقي وي پښتانه به هم خوشحاله نو په نوي کال په شپه ټول راسره شریک شي انشاءالله او خوند مې دې والی. ډېره مهرباني. ډېره مننه کوم ډاکټر کرن خان. زه لیدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم د زړه له کومې او د کې پروډکشن دا زموږ څلورم ایونټ دی او دا تقریبا چې زما او د افسر افغان نه د دې نوي کال په شپه پاتې و که فواد علي نور نه وی راغلی او دا FGC خپل هغه ونډه زموږ سره نه وی اچولی. تاسو یقین وکړئ چې دغه ایونټ د نوي کال دا شپه او دا څومره خلک چې اوس تاسو راځئ دغه ټول به د دغې خوشحالۍ نه محروم وو. نو زه منندوی یم د فواد علي نور او فواد علي نور سره زما هغه څنګه چې دوی ذکر وکړو یادونه د هغه وخت یادونه چې مونږ IDPs و سوات په بد حال و مونږ کډه په سر خلک وو نو دغه سړي ډېر زیات محنت کړی دی. زه دومره خوشحاله شوم د دوی په لیدو باندې او بیا دا د دې دپاره نه ویم چې دوی زموږ سره مرستیال راغلل یا څه دې سړي چې څومره محنت کړی دی د هغې نتیجې دي چې دی د FGC د دغې ادارې مشرتابه دی. اوس یې په قطر کې د لیموزین په نوم باندې یو بله کمپني یو بل سروس راوړی دی د پښتنو دپاره په هغې کې ورسره ملګری شرافت هم دی. د شرافت هم منندوی یو چې د ده په ډاډ باندې فواد علي نور دغه ځیږي ته رسېدلی دی. نو دغه نورې قصې دي مخکې به مونږ څه کوو نور کارونه به د کې پروډکشن لخوا یا د دوی سره نور د ملګرو سره کولیب کوو به مونږ څه دغه به وخت په وخت زمونږ د سوشل میډیا نه تاسو ته مونږ ښایو هم وایو به درته هم اعلانات به هم کوو د دې خپل ایونټونو. خو د نوي کال په شپه باندې چې په یونیورسټي روډ باندې سپرینګ کارنیول کم هال دی په هغې کې زمونږ د نوي کال د شپې ایونټ دی او د هغې ایونټ نوم دی FGC نیو ایئر نایټ. نو تاسو ټولو ته بلنه ده چې تاسو راشئ سره د خپلو فامیلونو د خپلو دوستانو د دغې ایونټ نه به خوند هم واخلئ د FGC د کارونو نه به هم خبر شئ او د نوي کال کیک به زموږ سره کټ کوئ د خیر انشاءالله. ضرور فواد صاحب پلیز تاسو دا ساین کوئ زموږ دا ایمویو اور سر بل شملم بے حکم کسو کما ستا د ساګانو نه جامې حکم کسو کما اے د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅاولې دلا ور سره ګډ شمع او څپې وکړم کسو کړم
سهارې تر درا رسېدلې ما تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه چې سمندرم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې سارا شم نختې وکړم که څه وکړم. زه یو ځل بیا د ډېر محترم فواد صاحب د ډېر محترم شرافت صاحب او ډاکټر کرن خان ډېره زیاته مننه کومه. دغه یو اعلان موږ هم د دې ځای نه د فواد صاحب په موجودګۍ کې کول غواړو. د فواد صاحب د FGC د دوی چې کومه کمپني ده د هغې 19 شل چې کوم وګړي دي نو هغه ټول به خامخا راځي ځکه چې دا د فواد صاحب غوښتنه ده چې هغو راشي د دیو دا پراجکټس د دیو کارونه نوي سره روان دي چې د دغه ټولو نه خبر شي او انکریج شي حوصله ورته ترلاسه شي چې زمونږ مشر لګیا دی د الله په دې کائنات کې یو کریټیو کار کوي او د دې سره سره زمونږ چې څومره هم پښتانه مینان دي د خیبر پښتونخوا دي یا د دې وطن د کمې سیمې دي نو ته دې د خپل مات منګي کودرو سره راشه ماله په دې نوي کال سندرو سره راشه. د فواد علي صاحب په موجودګۍ کې به یو بل اعلان هم وکړو د دې په ډاډ به وکړو د FGC د طرف نه پکې دا اعلان زه کوم چې کم ملګري 4 ټیکټونه واخلي نو یو ټیکټ به ولا موږ فري ورکړو ټولو ته سترګې په لار